علی رضی اللہ تعالی عنہ ته د دواړو جهانو سردار فرمائی وی اولنې نظر درته معاف ته چې اچانک ولګي اچانک سړی پلار رواني اچانک نظر په زنانه ولګي دا اولنې نظر دی دا معاف دا بغیر د ارادې نه ولګي خو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ګوره دویم نظر ورپسې نه کې ګوره دا ګناه چې نبی علیہ السلام خپل د ترزیو خپل زوم د فاطمه خاوند ته وی علی دویم نظر مور پسې کولې دا غړه ګنده دا اسی خبرې دی په دې ځان مدوکه کوي غیر محرم زنانو ته نظر مکوي دا ډیر لوی ګناه ده دا د سترګو زنا ده دا مکوي حدیث مبارک کې راځي ډیر خپل دور د دواړو جهانو سردار ناس ته یو کسور لراغي وی دا الله حبیبا اسلام میں ډیر خوښ دی خدای کی زنا منع ده او مال پکې د زنا اجازت راکړه اسلام میں خوښ دی خود زنا نه نشم صبرې دی استاد دی دا استاد دنیا ته دا استاد راغلی دا قابل د استادای وو چې دسی شاګردان تیار کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډیر خپل جواب ورکړي ورته وایي وي تدا غواړي چې ستاد مور سره سوک زینا وین ند الله حبیبا زما مور سره زینا نه غواړم دا غواړي چې ستاد خور سره سوک زینا وکي وین نه غواړم دا غواړي چې ستاد لور سره سوک زینا وکي وین ند الله حبیبا دا نه غواړم ای واورا دا ته چې د کمر زینا اجازت غواړي چې مال د زینا اجازت راکم نو دا به د چا مور نه دا به د چا خور نه دا به د چا لور نه څنګه چې ته برداشت کوي دسی بل سړی نه غواړي چې داغه د مور سره زینا وشي داغه د خور سره زینا وشي داغه د لور سره زینا وشي بیا ځان ته نږدې کړم او د الله سره واغست او مال په سینه باندې کې خپل خیسته لاس زما په سینه کې خودو وای ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس یخواله چې هغه دند مخصوص چې ما ته یخواله راورسي هغه وای د مرګ پورې چې سوچ باندې وما زما په زړه کې د زنا خیال بیا نه ورا مرګ پورې زما لکه د زنا خیال نه ورا ادا چالاسو اچالاس یخو هغه چا خو نه کړي وا زور توام نظر مکه و زنانه ته مګوره وی مولوی صاحب کدا زنانه وینه دا بکور ناستو وی دا زنانه نه دلایل خود خلق سره شته وی دا زنانه نه وی دا کور بناستو زور توام دا زنانه دا خدای بم چرته یو ستر خاون لرو خو خاون به مړی او دا بکوند شوی دا بد نفقی محتاجی چرته بچو له نفقه ګټي د مجبورای نه غلط فائدہ مار یا بدا بیماری لار به نه رور به نه دا به ډاکټر لذید علاج ضرورت وي مګور ورتا شاید چې ستا په شان یو ستر رور د دین شاید چې ستا په شان پلار به ګورې د دین دا بم چرته د اوچت خاندان خزي دا ډېر عزتمند دی خدا به مجبورای راغستی نو د مجبورای نه غلط مطلب مال خلق خود خو واغستل په دې کرونا وایرس یو بوجه به وړ ور کول او لس په ورله تصویرات د یوی تروړی په وجه ته زمونږ د زنانه عزت علی د سیوړه می وای نه دی پکار چې زما تصویر په ټوله دنیا کې وګرځي زه د دې سیوړو بوجه سکو خپل ولدا وړو گزار کدا سی چې ستانه تصویر علی او تعالی تروړه وړ درې دا مسلمانی د زنانه عزت په یو تروړه وړو باندې اخلي دا مسلمانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته زنانه شکایت تا عمر فاروق امیر المؤمنین زما بیت المال کی حق نشته دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورلا سامان راوړو بیا ورته وایي ګورې زما یو درخواست دی څه درخواست دی مونږ ول وړور کو بیا ورته وایي زما یو درخواست مور وایي څه درخواست دی ډېر یو تصویر دلاله مو چې فیسبوک لور کم چې ما وړو تقسیم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي بوډای یو درخواست مې
وی څه درخواست دی وی ما تا تخپل حق د بیت المال نرا ورسو اسی نه چې ګوره زما په سر الله ته شکایت مکوا الله ته زما په سر شکایت ونه کی دغه یو درخواست مې دی او دا د حق دیوال تور ته دسی ولې نه و چې تکلی کې پوند شوی وي او زما په گاوند کې اب ما باندې د حق او غمه حواله کو اسی نه چې ګوره الله ته فریاد وکي زما په سر الله ته شکایت ونه کی د یو درخواست د سیدورو نو نظر خطر ساتي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن یو عالم له یو کس راغی ورته وی مولوی صاحب زوام چې د ګنا نه بسنګ بچ کېږم پیر ذوالفقار صاحب دا متبرکاتهم العالیه خپل کتاب کې لیکلي ویراغ عالم لکس چې د ګنا نه بسنګ بچ کېږم الله دی علما آباد ساتي الله دی تل ژوندۍ ساتي دا د قوم دیوی دا د قوم رهنمایي کوي په دینن محراب او منبر روخانه دی نن په دی علاقی روخانه دی ستا رهنمایي کوي او تا ته مخ ترنا درکې رڼا عالم توای وې د ګناهونو نه نشم صبر دی یرس وظیفه دی راته وخدل هغه ورته و بخیل درته خو زما یو خدمت پکې ال بدر تبیا وظیفه وی و به کما وی څه خدمت دی وی د دې بازار نه خپل یو کس ته زب پیاله کې پای در کوم دا پای به هغه کس لوړي او بیا چې مال راشي چې زب درته د ګنا نه د بچ کېدو راز او دا خو وړه خبر د پيو پیاله ور لډک کړه دا پای به وسی هغه کس ته به حواله کې چراشي راز بدرته خو چې د ګنا نه بزان څنګه بچ کېدو وی ټیک چې روانې د صبر وکي یو خبره به بلن یو کس یو سره بل مرګره وی کو دا پای توي کړل پلار باندې ډک پیاله ود پيو وی ک پلار ته پای توي شو نو په ډک بازار کې به د خلکو په مخ کې یو دو سپیړي وی دا شرط په سره می چې توي بتم یی ټیک ته نو بل کس یو سره مرګره هغه پای روح اور سوال هغه کس له واپس راغی دی عالم ته وی یاره وسرات د ګنا نه د بچ کې دوس راز وخه دا عالم ورته وی په بازار چې تیرې دلې سو زنانه وتلی وکړه وی یوی تبیم نندلی کته یو ولې دې نه دی کتلی وی دی فکر کیوما چې کده بازار کې را نه پي توي شي او دې مې د خلکو په مخ کې 2 سپیړي وی او ټول بازار راته ګوري نو د دې رسوای نه یریدم نو زنانه ته نه دی کتلی پوي ته مې کتلی هغه عالم ورته وای وی چې د دې رسوای نه یریدي چې بازار کې به مې 2 سپیړي قیامت کې به دا ټول مخلوق جمعي او الله به د ټول مخلوق په مخ کې رسوا کی دا غي رسوای نه یریدي هغه پوش باس نن نه پخوا به مان ګنا نه کی نن ته د خلق د رسوای نه یریږي چې بس پیړې بمي وي او دا فکر نشته چې د ټولي دنیا خلق به ولاړی او التب به ګناه کار شي او رسوا نو نظرونه خطه ساتي حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام یو جهاد روان رومیان چې کله خبر شول چې صحابه کرام را روان نو د صحابه سره د الله امداد ویدات ختمو ویسي چلبو مشوره وکړه وی زنانه ورته سنبال کو لارو ته بیروبا زنانه سنبال کړلې احادیثو کې راځي نیم وجودونه ورلم بربند اوی چې تاسو بلارو کې قدرېږئ چې کله دا صحابه کرام راشي دی په تاسو نظر ورواچي نو د الله امداد بتنه ختم شي اوی چې جهاد لراوتی دي د کورونو نه ورزم په بار استلی دي نو زنانه او تبع رغبت دي چې کله بازار ترانیز دی شول امیر المؤمنین د صحابه کرام کوم چې صحابه کرام د لخر امیر وو هغه چې بازار ترانیز دی شو وی قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم قران کې آیات ته قل للمؤمنین ای زما حبیب دی مؤمنانو ته وایا یغضوا ابصارهم چې نظرونه دښکته کی نو د لخر امیر دا آیات ولوست وی نظرونه خطه کوي د الله حکم دی صحابه کرام سرونه خطه کړل او په بازار تی علما وایي چې کله مدینه منوره ترال صحابه کرام نو خلق ته تپوسونه کول وی پلان کې بخار
کې دنګ دنګ بلډینګونه اغم لیدلیو هغه ورته وی چې مونږ بازار ته نږدې شو زمونږ د امیر د خولې نه دا آیات راغی یغضوا ابصارهم نظرونه ښکته کوي وی مونږ نظرونه داسې ښکته کړیو چې مونږ د ښار آبادي نه دی لیدلې چې دا څومره آبادي چې آبادی نه دی لیدلې نو زنانه به یې نو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش منز دی کېږئ هغې بې حیایو ته ما هغه بې حیایي ظهر منها چې هغه څرګنده وي او ښکاره وي ښکاره بې حیایو ته هم منز دی کېږئ وما بطن او منز دی کېږئ هغې بې حیایو ته چې هغه پټه وي ولا تقتلوا النفس التي موجنئ نفس هغه حرم الله چې الله حرام کړی دی وجل د هغه په تاسو باندې الا بالحق مگر په حق سره یو مسلمان ته د بل مسلمان د وجلو اجازت نشته دی الا بالحق مگر په حق سره درې خبرې دي چې په دې اجازت شته چې بیا مسلمان وجلی شي یو خبره دا ده چې کله د شادي شدی او د زنا وکړه نو د وجل بیا چې اسلامی قانون اجازت ته چې دې سنگسار دا طریقه ده دویم چې کله د بل کس وجنی نو قصاصن چې اسلامی قانونی نو دی به د هغې په بدله کې وجلی شي دریم چې کله دی مرتد اسلام پریږدي بادشاهي وخت ورته وي راوړه ټیم به ورته ورکړي که مو راواپس نه شو نو د مرتد حکم دا دی چې دا واجب القتل دی دی به ووجلی شي د دې دریو خبرو نه علاوه د یو مسلمان دپاره د بل مسلمان وجل جائز نه دی د مستامن وجلم جائز نه دی چې اسلامی حکومت کې یو کافر اوسیږي او د هغې ملک قوانین یې منلي لکه زمونږ او ستاسو ملک کې چې اوسیږي دا مستامنین دا ذمیان دي ذمي درته وایي چې د مسلمان په ملک کې اوسیږي او د مسلمان ملک قوانین مني لکه زمونږ او ستاسو دې ملک کې چې اوسیږي دویم مستأمن دی یو کافر د بل ملک نه راغی په وزټ باندې زمونږ ملک ته دته امن حاصل دی به مسلمان نه وجني نو دغه دوه قسمه د کافرانو نشي وجني هغه کافر به وجني چې بادشاهي وخت د کوم ملک سره د جهاد اعلان وکړو نو هغه ته حربي وایي د هغه وجل بیا جایز ذالکم دا ټولې خبرې چې مخکې تېرې شولې وصواکم الله حکم کوي تاسو ته به په دې سره وصیت لفظ راوړو کلک حکم کوي الله په دې سره لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ